السلام علیکم. تاسو ګورئ د پی ټی وی پښتو خبرونه او زه یم الیاس کاکړ. د 1901 په جنگ کې د نشان حیدر وړونکي اتل میجر شبیر شریف د شهادت 53 لین ولمانځل شو. د جوائنٹ چیفز اف سټاف کمیټي چیرمن سرویسز چیفز او د پاکستان فوجونو د کوم مودې میړنی اتل ته د حقیقت پیرزوینې وړاندې کړې چې د شهید میړانه او له هیواد سره مینه د هغه ډیره درنه قرباني د عسکري مشرتابه په زړه پورې څرګندونه کوي. نوموړی اتل د دسمبر پر 8 نیټه باندې په وار د دشمن بریدونه شاته کړل. ټول کام مودې میړنی اتل ته د حقیقت پیرزوینې وړاندې کوي. د هارمي چیف جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ کې فارمیشن کمانډر کانفرنس ترسره شو. په کانفرنس کې د روایتي او غیر روایتي اندېښنو تر لتېرولو دپاره د پاک فوج د عملیاتو او چمتووالي په زړه غوره وکړل شو. د ملیټري کمانډرانو د بهرنیو هیوادونو د ډلو د دورو پر مهال په اسلام آباد کې د فوج د ټاکنې په ضد د بدنیتي پر بنسټ د پروپاګاندا په اړه د اندېښنو څرګندونه وسوه چې د بهرنیو ملاتړ سره د پروپاګاندا ناوړه هڅې به هیڅکله کامیابه نشي. د ځاني ګټو دپاره د وسلې په توګه د تشدد په کار اچول به هیڅکله ونه زغمل سي او نه به داسې هڅې پرېښول سي. بلوچستان او پاکستان ته د وړاندې د هم چیلنجونو د مخنیوي دپاره به تحقیق او د کړنلارې خبرې مخ ته وړل دي. په 25 کلنې پاپولیشن ریسرچ کانفرنس کې د بلوچستان تھنک ټینک نیټورک تحقیق کوونکو هم مقالې وړاندې کړې. محققینو د محشي او ولسي چیلنجونو په آمدن کې عدم مساوات او میرمنې محشي اختیارمند جوړولو او په آبادي کې زیاتوالی او د وسلې د ویش په هکله د تحقیقاتو څرګندونه وکړه. په پاک ایران سره د شار تبتان کې د بابرکت فاونډیشن له اړخه یو ورځنی مفت طبي کیمپ ولګول شو. د کیمپ انتظام په بنیادي مرکز سیادت کې وکول شو. په کیمپ کې 402 نوي میرمنو 116 ماشومانو او د 130 نارینه په ملتیا او 800 ته نږدې ناروغانو مفت چیک اپ هم وکول شو او مفت داروګان هم ورکول شو. په صوبتپور کې سردار داود خان کوسه قیمتي او د کروندې مځکه وډیرالیار ته د اوبو ورکولو دپاره مفت وسپارله. د پارلماني سکریټري ترانسپورټ مجید بادینی سره په صوبتپور کې په لیدو کتو کې مځکه د ورکولو اعلان وکړي. ډیرالیار ته د اوبو د ورکولو دپاره به د سردار دادا کوسه په مځکه تالاب جوړول کیږي. په سوشل میډیا باندې د حکومت او د ریاستي ادارو په اکله پروپاګاندا کوونکو په ضد سخت کاروایی پیل شوې ده. د ذریعو مطابق حکومت په سوشل میډیا باندې جعلي پروپاګاندا خورونکو ګیره نوره سختولو پریکړه کړې ده. تر اوسه پورې 12 ملزمان په ګوته کولو د هغوی په ضد اف آی آر درج کړل شوی دی. جعلي خبري او پروپاګاندا خورونکو ملزمانو کې میازي شان ساجد، فهیم خان، محمد اویس، منوچیر، عزیز احمد، سید عدنان، خورشید، محمد اسد، ملک عصمت الله خان، عنایت الله، سلطان محمود خان، کلیم الله او اورنګزیب شامل دي. د ملزمانو هړه د کراچۍ، سانګړ، کوئټه، پښین، کلا عبدالله او د سوات سره ده. دا ملزمان په سوشل میډیا باندې د سپکاوي پر بغاوت رابوژنولو او په ریاستي چارو کې خنډ د اچولو په هلو ځلو کې بوخت دي. په ساحلي ښار ګوادر کې یو تعلیمي میله ترسره شوه. په دغه میله کې تر 500 زیاتو تعلیمي څانګو برخه واخیسته. د پاکستان په ښکلي ساحلي ښار ګوادر کې د فکر له هره څانګې سره اړه لرونکي نورو ښکلا راوستلې وه. تر 2 ورځې پورې په دې روانه میله کې کارنر هارټ ډېر نوم یوړی چې په هغه کې لوستونکو د خپل هنر په زړه پورې ننداره وړاندې کړه. په موسمیاتي بدلون باندې خبرتیا او د زرغون ګوادر موضوع پر دې میله کې خوره وه. د کتاب کور میله او د لوستونکو کوچنیانو په لوی شمیر ګډون د دې میلې ښکلا ډېره زیاته کړې وه. او اوس له دې سره سم د پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او موږ ته راکړي اجازت د لوی الله په امان.